سلامونه دوستانو. عمرګل د افغانستان خلاف د پاکستان روزونکی ونومول سو. د افغانستان د توپ اچونې پخوانی روزونکی عمرګل د پاکستان کرکټ بورډ له لوري د افغانستان پر وړاندې د پاکستاني لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي په توګه وټاکل سو. د معلوماتو له مخې پخوانی تکړه توپ وهونکی محمد یوسف د پاکستان د توپ وهنې د روزونکي په توګه ټاکل سوی او عبدالرحمن د مشر روزونکي په توګه له ځان سره ساتلی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مارچ په 24 شپږویشتمه او 28مه نیټه په شارجه لوبغالي کې 3 شل ورځې سیالۍ ترسره کیږي چې دواړې لوبډلې ورته چمتووالی نیسي. د یادولو وړ ده چې عمرګل تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې وه چې له قرارداد سره سم بیرته وګرځېدی. اوس مهال د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه حمید حسن ټاکل شوی دی او متحده عربي اماراتو کې له ملي لوبډلې سره مل شوی دی.